السلام علیکم خوږو کتونکو دی ویډیو کې به زه تاسو ته منیجینګ رایټس او فایل پرمیشن او کم کالي لینکس کې کم قسم یوزر دی هغه باره کې به زه تاسو ته معلومات شیر کوم. نو اوس تاسو ته راځو چې کالي لینکس کې ټرمینل کولاو کو ټرمینل کې ما تاسو ته یو کمانډ ښودلی و ls او بیا ماینس al نو دا چې کمانډ به چې مونږ ورکو نو مونږ ته به دا لانګ لیست راواړو. نو ما تاسو ته ویلو چې په دې پرمیشن باندې به زه تاسو ته یو تفصیلي ویډیو جوړوم نو هغه دا ویډیو ده. نو په دې کې اول زه تاسو ته فایل ښیم دا ډیش چې کوم دی دا فایل دی او دا ډي چې کوم دی دا ډایرکټري ده. نو د فایل دپاره دا منیجینګ رایټس دا پرمیشنز دا څه کار کوي او د ډایرکټري دپاره دا څه کار کوي. نو د ټول ناول خو زه تاسو ته ووایم چې درې قسمه پرمیشنز دی کالي لینکس کې. یو دی ریډ، بل دی رایټ، بل دی ایگزیکیوټ. دا درې قسمه رایټس دي. مونږ فایل یا ډایرکټر له مونږ چې پرمیشن ورکو نو هغه چې درې قسمه والا ورکو دی مطلب دا شو چې دی له مونږ ټول پرمیشن ورکړه. اوکې نو اوس ان کیس دوه کیسونه دي کنه مونږ سره. نو یو دغه شو د فایل کیس شو او بل مونږ سره د ډایرکټري کیس شو، سپیشل فایل کیس شو. نو اوس فایل دپاره څه کوي؟ اوس د فایل دپاره د ریډ کولو اکسس هغې ته ورکړی کېږي چې کله ورته مونږ د آر ورکو نو ریډ کولی شي او په دې فایل کې بیا مونږ کاپي پیسټ هم کولی شو. نو دا پرمیشن د اکسس دې فایل له ورکړی شي چې کله ورله مونږ ریډ آر پرمیشن ورکو او کله چې ورله مونږ رایټ یعنی ډبلیو پرمیشن ورکو نو هغې مطلب دا شو چې په دې کې مونږ رایټینګ کولی شو یعنی چینجز په دې کې کولی شو په دې فایل کې. بیا که دې له مونږ او که اوس مونږ ایکس ورکو مطلب ایگزیکیوټ ورکو نو د ایگزیکیوټ مطلب څه شو؟ یو فایل چې مونږ ورکو هغې مطلب دا دی چې دا مونږ رن کولی شو یعنی اوپن کولی شو. اوس ان کیس آف ډایرکټري نو ډایرکټري ته چې راشو نو پرمیشن ورکړی شوی وي. نو اوس ډایرکټري ته چې راشو دا ډایرکټري دی ډاونلوډز او دا ډاونلوډز دا ډیسکټاپ او دا ډاکومنټس دا ډایرکټري دي. نو ډایرکټري له ټول پرمیشن لکه ټول پکې موجود دي. کم چې روټ دی هغې دپاره ټول پرمیشن ورکړی شوي دی، باقي دپاره دا یو دوه پرمیشن ورکړی شوي دي. نو په دې کې به زه تاسو ته اوس ښیم چې په دې کې د دې آر او ډبلیو ایکس مطلب دی. نو په ډایرکټري کې چې مونږ ریډ پرمیشن ورکړو د دې مطلب دا دی چې دا ایکسس ورکوي دې ته چې ډایرکټري کې مونږ کم لیست دی کم کنټنټس دي هغه پکې موجود دي. نو هغه انفارمیشن مونږ حاصلولی شو، د هغې فرمیشن مونږ ته میلاو شو. او که رایټ اپشن ورکړی شو ډبلیو نو د دې مطلب دا شو چې دې ایکسس مونږ کولی شو چې مونږ په دې کې یو دغه کریټ کو ډایرکټري کریټ کو یا ډیلیټ کول دپاره یا فایل پکې مونږ کریټ کو نو یا پکې ډیلیټ کوو یا پکې پیسټ کوو یا پکې کاپي کوو. نو دا پرمیشن ورکړی شي. بیا که مونږ ایگزیکیوټ والا اپشن ورکو ایکس پرمیشن مونږ ورکو نو د دې ایکسس دا ورکوي چې دې کې کم کنټنټس دي کم په دې کې پروګرام دی یا فایل دی په دې ډایرکټري کې هغه مونږ اوپن کولی شو په کم کمانډ سره سی ډي کمانډ سره. نو دا د ډایرکټري باره کې اوس خبره شوې. نو تاسو ته ما درې قسمه پرمیشن وښودله، یو ریډ، رایټ او بل ایگزیکیوټ. فایل پرمیشن په کالي لینکس کې په مختلف کیټګري یوزر کې ورکړی کېږي. اوس دا خو د فایل او ډایرکټري باره کې خبرې شو چې دې له مونږ درې قسمه پرمیشن ورکولی شو. اوس راځو چې دا پرمیشن دا چاله ورکړی کېږي دا څوک بیا دا پرمیشن یوز کولی شي. نو هغه درې قسمه یوزر دي. نو هغه درې قسمه کم دي. نو هغه دی یو اونر مونږ په دې کالي لینکس کې څوک دی هغه روټ دی، ایډمنسټریټیو روټ دی او بل پکې دی ګروپ او بل پکې دی ادر یوزر. اوس تاسو ته په اسانو الفاظو کې دا ښیم چې دا روټ څه شی دی، ګروپ څه شی دی یعنی اونر څه شی دی، دا ګروپ څه شو، دا ادر یوزر دې نه څه مطلب شو. د ټول نه اول خو روټ د یو پاورفول یوزر دی په کالي لینکس کې. نو دې ته اونر ویلی شي. بل ګروپ دی او دا بل پکې ادر یوزر دی. په مثال په طور یو کمپنی ده، د کمپنۍ کې یو باس دی نو دا باس څه شو دا پکې روټ شو په دې کمپنۍ کې. بیا په دې کې چې کوم ورکرز دی په دې کمپنۍ کې نو دا ورکرز شو دا یو ګروپ شو. او بیا چې دا کمپنی د دې له کسټمر راځي دې له کم ویزیټر راځي نو دا پکې څه شو دا پکې ادر یوزر شو. نو اوس به تاسو پوه شوي یئ په اونر باندې، په ګروپ باندې او په ادر یوزر باندې.
اوس دا پرمیشن دا مونږه په سمبالیک باندې هم ریپرزینټ کولی شو او په نومیریک ویلیوز باندې هم کم آکټل نمبر چې ورته ویلی شي په هغې باندې هم دا مونږه ریپرزینټ کولی شو، په هغې باندې مونږ دا پرمیشن ورکولی شو. نو اوس به راځو تاسو ته پریکټیکل ښیم چې دا پریکټیکل مونږ څنګه دا ورکولی شو دا فایل ته یا ډایرکټري ته. نو دې سکرین کې تاسو کتلی شئ دا الریډي ورکړی شوي دي، ډایرکټري ته ورکړی شوي دي. نو اوس به زه تاسو ته یو فایل کریټ کوم، هغه فایل له به بیا زه پرمیشن ورکوم. نو چې تاسو به څنګه پرمیشن ورکوئ نو پریکټیکل درته اوس ښیم. اوس تاسو ته یو ویب سایټ ښیم، د دې نه مخکې تاسو به فایرفاکس اوپن کړئ. نو تاسو براوزر اوپن کړئ، براوزر کې به تاسو CH موډ کیلکولیټر دا به ورکړئ. داسې ویب سایټ به تاسو ته کولاو شي. نو په دې ویب سایټ کې تاسو اوس کتلی شئ 3 یوزر پکې دي او 3 قسمه پرمیشن پکې دي، یو اونر دی، یو ګروپ دی، یو پبلیک دی. دا پکې څه شو، دا پکې 3 قسمه یوزر شو او یو ریډ شو، رایټ شو او ایگزیکیوټ شو. دا پکې 3 قسمه پرمیشن شو. نو مونږ چې یو فایل له پرمیشن ورکوو نو دا 3 وانه پرمیشن ورکوو. نو که اوس مونږ یو فایل اونر دی، اونر دپاره مونږ 3 وانه پرمیشن ورکو. نو تاسو کتلی شئ ریډ دپاره کوم نومیریک ویلیو چې دا هغه 4 ده. بیا چې مونږ رایټ ورکو، صرف رایټ ورکو، نو رایټ دپاره نومیریک ویلیو څه شی ده 2 ده. او بیا چې مونږ صرف ایگزیکیوټ ورکو نو ایگزیکیوټ دپاره څه شی ده 1 ده. نو دې مطلب دا شو که اوس مونږ دا 3 وانه پرمیشن اونر له ورکو نو ټوټل به څومره شي 7 به څنګه شي. ریډ هغه 4 ده، رایټ هغه 2 ده، نو 4 پلس 2 6 شو او د ایگزیکیوټ هغه 1 ده نو پلس 1 څو شو 7 شو. اوکې اوس که مونږ دا ټول ورکو که نه نو 7 به د دې شي ګروپ شي او 7 به د پبلیک شي. نو ټوټل هایست کم نومیریک ویلیو چې مونږ پرمیشن ورکولی شو هغه 7 شو. او چې کله مونږ الفابیټ باندې ورکو نو هغه RWX دا مونږه د 3 یوزر لپاره داسې ویلیو ورکولی شو. که نومیریک کې څوک غلطي نو داسې دا ویب سایټ کولولی شي. په دې ویب سایټ کې تاسو ته په اسانه باندې د دې فایل پرمیشن کم نومیریک ویلیو چې دي هغه تاسو ته پته لګي. دا اکټل نومیریک ویلیو دي، دا تاسو ورکولی شئ. نو اوس تاسو ته یو پریکټیکل یو فایل ښیم. اوس تاسو دلته کتلی شئ دې کې چې اوس دا ډیسکټاپ شو، ډیسکټاپ له اوس ته ورکړی شوي دي. نو دا 3 وانه چې اول ورکړی شوي دي نو دا مطلب شو اونر له کم ورکړی شوي دي، اونر دپاره ټول پرمیشن ورکړی شوي دي. نو مطلب څه شو، نو ده به دلته کې 7 ولیکم، مطلب 7 دا ورکړی شوی دی د اونر دپاره. بیا مونږ چې راشو RX R دپاره څه شی دی 2 دی، X دپاره 1 دی، نو دې دپاره څه شو دا 3 شو او بیا 3 دی بل دپاره شو. نو ډیسکټاپ دپاره کوم پرمیشن ورکړي 733. اوس تاسو ته یو فایل کریټ کوم. دا TXT فایل ما ټیسټ دا کریټ کو، دا ما په روټ کې کریټ کو کم اونر چې دی پای کې ما کریټ کو. اوس زه دې له پرمیشن ورکول غواړم. نو دې له چې زه پرمیشن ورکوم نو هغې دپاره به تاسو CH موډ ولیکئ. بیا چې تاسو په نومیریک ویلیو کې تاسو پرمیشن ورکول غواړئ نو زه به ورله 700 ورکړم. 7 د اونر دپاره شو، 0 د 00 د څه دپاره شو، دا د پبلیک او د ګروپ دپاره شو. او بیا به زه هغه TXT فایل ورکړم کوم چې زه دغه ورکول غواړم.
صحیح شو. نو داسې پرمیشن تاسو فایل له ورکولی شئ. په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته یوزر باره کې خبرې وکړم چې تاسو به یوزر څنګه کریټ کوئ او تاسو به چې د یوزر کریټ کوئ نو دا پرمیشن چې دی نو دا به په هغه یوزر باندې بیا چیک کوو چې آیا دا په کم یوزر باندې اوپن کیږي، په کم یوزر باندې نه اوپن کیږي، کم یوزر نه موږ اکسس کولی شو او کم یوزر نه موږ اکسس نشو کولی دی فایل ته. نو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته هغې باره کې خبرې کوم. فی الحال لپاره اجازه غواړم. الله په امان.